په کایناتو کې زیات شمیر وړې او لوی سیارې د حرکت په حالت کې دي، خو څومره چې په اړه یې پوهیږو ټولې بې فنا دي. خو زموږ ځمکه هغسې نه ده، د هوا یو لوی څادر یې پر ځان غوړولی چې په انګلیسي ژبه کې ورته ویل کیږي اتموسفیر، چې همدې اتموسفیر ځمکې ته له نورو ټولو سیارو څخه بدلون وربښلی. همدې اتموسفیر دا چاره برابره کړي تر څو ځمکه د اوسېدلو وړ وګرځي. اتموسفیر د ګاز یوه ټولګه ده چې د ځمکې پر شاوخوا پاتې ده. 88% نایتروجن، 21% اکسیجن، 0.93% ارګون، 0.04% دی اکساید او 0.03% د نیون، هیلیوم، میتان، کریپټون، هایدروجن او هوا له لندوالي څخه جوړ شوی. دا ګازونه د لمر د مستقیمو وړانګو په وړاندې د ځمکې ساتنه کوي او نه پرېږدي مضره وړانګې تر موږ ورسیږي. یوه مهمه کړنه دا ده چې د ځمکې هوا معتدله ساتي. که اتموسفیر نه وي لمر به موږ ټول وسوځوي او که لمر ولویږي یخ به بېحده ډیر وي. اوس د همدې اتموسفیر ضخامت څومره دی چې زموږ ساتنه کوي؟ په اوسط ډول 100 کیلومتره ضخامت یا ډبلوالی لري. لومړی برخه یې د ځمکې له مخ څخه 14 کیلومتره واټن لري چې ورته ویل کیږي ټراپوسفیر. هر څه تر دې برخې لاندې ترسره کیږي لکه د وریځو خوځښت، د الوتکو الوتنه. بله برخه چې د ځمکې له 50 کیلومترۍ څخه پیلیږي سټراتوسفیر ده، چې دا همغه د اوزون طبقه ده او ډیر مهم کارونه ترسره کوي. د لمر یووي وړانګې له منځه وړي. د اوزون برخه تر 15 کیلومترۍ دوام لري، وروسته د میسوسفیر برخه پیلیږي. دا برخه هم خپله اړینه چاره سرته رسوي. ځمکې ته د راتلونکو آسماني ډبرو 90% برخه له منځه وړي او نه یې پرېږدي چې د ځمکې مخ ته راورسیږي. نړیوال فضایي تمځای او ماهواري له میسوسفیر څخه وروسته په 400 کیلومتره واټن کې د حرکت په حالت کې دي. په 500 کیلومتره واټن کې د اکسوسفیر برخه شتون لري چې نور ورته خلا ویل کیږي. دا چې اتموسفیر زموږ لپاره څومره مهم دی په تړاو یې په کتابونو خبرې کولای شو. که چیرته اتموسفیر نه وي موږ هیڅ ډول غږ نه شو اورېدلی، ځکه په خلا کې نه یوازې دا چې ژوند شتون نه لري، غږ نه اورېدل کیږي او نه هم تولیدیږي. ولې په سپوږمۍ کې اسمان تور تر سترګو کیږي؟ دا ځکه چې سپوږمۍ اتموسفیر نه لري. دا ښایسته او شین اسمان چې موږ او تاسو وینو دا د اتموسفیر له برکته دی.